بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمایلی دی: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري. زمون استاسو خیرخوا امام الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی چې کامل او پورا مسلمان هغه دی چې دغه د خولې او د لاس نه بل مسلمان په امن کې وي. نو د دې وجې نه کم یو مسلمان چې ځان کامل پورا مسلمان جوړول غواړي نو په هغه باندې لازم دي چې هغه د خپلې خولې ضرر او د لاس ضرر بند کړي. د مسلمان ته نه په خولې باندې ضرر ورکړي او نه په لاس سره ضرر ورکړي. نو هله به دا کامل مؤمن جوړ شي، کامل ایمان والا جوړ شي. لکه څنګه اسلام موږ ته دا فرمایلی دي چې تاسو به د الله حق هم ادا کوو، د الله عبادت او د الله بندگی. نو دغه شانتې د بندگانو حق ادا کول هم اسلام په موږ لازم کړي دي چې د بندگانو حقونه هم په تاسو شته، چې هغوی له خیر خوایي لټول، هغوی له نصیحت کول، هغوی له ښه مشوره ورکول، هغوی د هلاکت د ځای نه بچ کول او دغه شانتې هر هغه خیر کار طرف ته د هغوی رهنمایي کول چې دنیا ګټه پکې وي، د آخرت ګټه او دین یې جوړ شي. د دې وجې نه بعضې خلک هغه د الله د حقونو لحاظ ساتي، لیکن د الله د بندگانو د حقونو لحاظ نه ساتي. او بعضې خلک هغه د بندگانو د حقونو خیال ساتي، د رب العالمین د خپل خالق د حقونو خیال نه ساتي. د دواړو ناکام دي. کامیاب هغه دی چې د الله د حقونو لحاظ هم ساتي او د بندگانو چې کوم حقوق دي هغه هم ترسره کوي او صحیح طریقه باندې ادا کوي. نو مؤمن، کامل مؤمن هغه دی چې دغه د خولې او د لاس نه او د لاس ضرر نه بل مسلمان په امن کې وي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته په دې حدیث مبارک باندې د عمل کولو توفیق ورنصیب کړي.